په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ دوام لري. بیګا د چهارشنبې په شپه هم د دغه غورځنګ په سلګونو پلویانو د هغه څه پر ضد چې دوی یې طالبان پلوه سرکاري تګلاره بولي احتجاج وکړ. پر لټوالو ویل چې سرکاري طالبانو د جنوبي وزیرستان په وڼه کې د دوی د یوه مشر علي وزیر کور محاصره کړی دی. دوی وایي پاکستاني امنیتي ادارې د هغوی خوندیتوب ډاډه کولو لپاره هیڅ ګام نه اخلي. دا مهال د حکومت او پوځ له لوري څه نه دی ویل شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ محسن داوړ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په واڼه کې د سرکاري طالبانو او احمدزي قبایلو ترمنځ جرګه ناکامه شوې او طالبانو له هغه پس د علي وزیر د کور محاصره کولو اعلانونه کړي دي، ځکه خو دوی دلته احتجاج ته راوتلي. نن چې کوم هلته طالبان د هغې دا فیصله کړې وه چې نن به موږ راغونډېږو خواوشا کې چې څونه هم علاقې دي د واڼه هغې ټولو طالبانو دا فیصله کړې چې موږ به نن راغونډېږو د هغه وزیر په کور به یرغل کوو. نو هغې خاطرې د لاسه موږ دلته راغلي یو، دلته مې ملګرو سره خبره وکړه په خواوشا کې زموږ په دې خاوره چې ټول هم پښتانه دي ټول زموږ دا خواست کړی دی چې راوځئ او په کومه طریقه مې چې په د ریاست باندې فشار واچوئ هغې په کرفیو کې لګیا دي راغونډېږي او د علي وزیر په کور باندې نن حمله کوي. دا څنګه کرفیو دا تاسو د خپل اندازه ولګي چې عام انسان پکې نشته. په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاج چې په واڼه کې د علي وزیر د کور محاصرې پر ضد راوتلی دی، ورته د دې غورځنګ یو بل مخور سید عالم مسعود ویل چې دا ټوله مسله د علي وزیر خلاف جوړه ده. آیا موږ دروغ وایو، غلط وایو؟ نه. موږ د خپلو خبرو نه منې شو؟ نه. موږ د جهاد جاري وساتو؟ کوو به جاري به یې چې دی دا جیتۍ زموږ په د سرم کې دي. د ستاسو په مخ کې زه قسم خورم چې زما په دې سر یم کې دي چې دا یوې خبرې نه به م په شا نه شم. علي وزیر چې د پی ټي ایم یا د پښتون تحفظ غورځنګ د سر له مشرانو دی، د جون په 3 تر هغه پیښې هسې ژوندی راووت چې کله د ځایي خلکو په وینا سرکاري طالبانو یې په پلویانو پر ده باندې برید وکړ. په هغه برید کې د پی ټي ایم 2 پلویان وژل شوي او نږدې 28 ژوبل شوي وو. د دغه پیښې وروسته د پاکستاني پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور د جون په 4مه خبري کانفرنس ته وویل چې په واڼه کې امن کمیټیانې دي. پاکستاني پوځ ادعا کړې چې دوی له ټولو وسلوالو سیمه پاکه کړې ده. د آصف غفور په وینا د پی ټي ایم غړو د پاکستان د پوځ خلاف چغې وهلې چې د امن کمیټیانو په ډزې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر لټوالو ته په خپله وینا کې ویل چې دوی ته د احتجاج حق د پاکستان آیین ورکوي او د خپلو پښتنو د حقونو غږ به تر ملګرو ملتونو ورسوي. دا پښتون قام به بیا صرف د دغه ریاست نه د دغه یو نو خلاف به هم احتجاج کوي، د دغه هیومن رائټس خلاف به هم احتجاج کوي، د دغه ویمن رائټس خلاف به هم احتجاج کوي. دا د ویمن رائټس والا او هر وخت راځي او دلته چې لږ څه دا پیښه وشي بیا په اعلی سطح باندې ښکاره کړي زما په وطن د دغه جهازونو د دغه ټانکونو د دغه توپو مخامخ چې خوندې منډې مړې شوي دي د هغې اواز خپل نه پورته کوي. علي وزیر څه موده مخکې خپل پلرني کلي ته تللی و او هلته یې د وسلوالو ډلو د شتون خلاف پر خلکو چغه وکړه. ویل کېږي چې دغه سرکاري طالبان نه یوازې په واڼه کې له سوداګرو او کاروباریانو ټکسونه اخلي، بلکې د ځایي خلکو خپلمنځي شخړې هم د دوی په منځګړتوب هوارېږي. له پوځ سره د خپلوۍ له کبله ځایي خلک ورته په ټوکو ښه طالبان وایي. د پښتون په خاوره د جنګ کاروبار